سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په دې هکله ده چې څنګه کولی سو د موبایل له طریقه یو یوټیوب چینل جوړ کړو. البته زموږ بعضې دوستانو کومنټونه کړي وو چې که زحمت نه کیږي او موږ ته د یوټیوب چینل جوړولو طریقه د موبایل له طریقه وښیئ. نو ما هم وغوښتل چې نن ورځ په همدې موضوع باندې یو ریکارډ جوړ کړو. دوستانو، په ډېر ساده ډول باندې موږ کولی شو د موبایل له طریقه یو یوټیوب چینل جوړ کړو، خو تاسو باید مخکې له مخکې یو ایمیل ادرس ولرئ او یا هم نوی ایمیل جوړ کړئ تر څو وکولی شئ په هغه باندې بیا یو یوټیوب چینل جوړ کړئ. دوستانو، نو زه نن غواړم دوستانو چې موږ تاسو یو نوی ایمیل ادرس هم جوړ کړو او وروسته له هغو بیا په همغه ایمیل ادرس باندې یو یوټیوب چینل جوړ کړو. دوستانو، نو ایمیل تاسو کولی شئ په مختلفو طریقو جوړ کړئ. دوستانو، ګوګل له طریقه مو هلته کولی شئ تاسو جیمیل ولیکئ او نوی اکاونټ هلته جوړ کړئ. خو زه راځم تاسو لنډ د خپله یوټیوب له لارې یو اکاونټ جوړوو او وروسته له هغو بیا په همغه اکاونټ باندې یو یوټیوب چینل جوړوو. راځو دوستانو یوټیوب خلاصوو. کله چې مې یوټیوب خلاص کړو دوستانو، راځو لاندې قسمت ته. که چیرې تاسو یوټیوب کې لاګین ونه اوسئ دوستانو، تاسو ته یو لاګین اپشن یا ساین ان اپشن درکوي په پاس قسمت کې دی صفحې په سر کې. او که چیرې تاسو په بل اکاونټ باندې ساین ان اوسئ بیا ستاسو اکاونټ لاګین وي او ساین ان اپشن نه درکوي. دوستانو، نو زه مخکې هم لاګین یم. دوستانو، دلته تاسو د صفحې لاندې ښي طرف ته ګورئ، دلته یو لیکلی دی، زما عکس ته په دې باندې کلیک کوو. دلته چې کله تاسو کلیک وکړو دوستانو، دا پاس طرف ته تر عکس لاندې سویچ اکاونټ لیکلی دی، دا سویچ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. اوس موږ تاسو غواړو نوی اکاونټ جوړ کړو. که چیرې تاسو مخکې اکاونټ جوړ کړی وي بیا کولی شئ دلته هغه اکاونټ دغه لیست کې پیدا کړئ او ساین ان شئ باندې. خو زه راځم دا پاس قسمت کې اکاونټس لیکلی دی، دلته یو پلس علامه ده، دې باندې کلیک کوو او موږ تاسو یو نوی اکاونټ جوړوو. دوستانو، یا نوی ایمیل ادرس جوړوو. اول باید موږ تاسو ایمیل ادرس جوړ کړو، وروسته له هغو په همغه ایمیل ادرس باندې لاګین کیږو او خپل یوټیوب چینل جوړوو. دوستانو، دا صفحه ستاسو ته خلاص وه. دوستانو، که تاسو له مخکې اکاونټ ولرئ یا ایمیل ادرس ولرئ هغه دې قسمت کې ټایپ کوئ، پاسورډ ورکوئ او لاګین کیږئ. او که مخکې ایمیل ادرس ونه لرئ نوی غواړئ جوړ کړئ نو لاندې به راسئ، دلته به کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کریټ اکاونټ باندې سم کلیک وکړو، دلته اول اپشن موږ تاسو انتخابوو فار مای پرسنل یوز، دې باندې سم کلیک وکړو. دوستانو، دلته د خپل نوم ورکوئ. دوستانو، مثلا زه غواړم د کریم په نامه باندې یو ایمیل ادرس جوړ کړم. لاندې راځو تخلص ورکوو، مثلا کریم احمدی تخلص احمدی ده، نیکست باندې کلیک کوو. دوستانو، موږ تاسو دلته خپل د زیږېدو نیټه ورکوئ. دوستانو، ایر دلته به کال انتخاب کړئ د زیږېدو، مثلا 19/1/19. د ورځ کومه ورځ باندې پیدا شوي یاست، مثلا 8مه ورځ. او میاشت به ورته انتخاب کړئ، مثلا دلته می انتخابوم. لاندې قسمت کې جندر ده، خپل جنسیت به انتخاب کړئ، دلته زه راځم میل انتخابوم او نیکست بټن باندې کلیک کوو. دوستانو، دلته دوستانو تاسو یو صفحه خلاصیږي، تاسو خپل ایمیل ادرس باید ولیکئ، یعنی په څه رقم باندې تاسو ته ایمیل ادرس جوړ شي. مثلا زه ورته وایم چې کریم ډاټ احمدی @gmail.com. نیکست باندې کلیک کوو. دوستانو، دلته موږ تاسو ته یو پیام راکوي چې that user name is taken، یعنی دا مخکې هم چا نیولی ده، نه یې قبلوي. دوستانو،
نو موږ تاسې داسې یو یوزر نیم باید ورکړو چې هغه بل چا په هغه نامه باندې نه وي جوړ کړی. زه راځم دا پاکوم دوستانو. دلته ورته وایم چې احمدي کریم @gmail.com. دا یې هم بل چا په همدې نامو جوړ کړی دوستانو. نو موږ تاسې راځو بل ډول یې جوړوو. موږ تاسې لیکو چې احمدي.کریم په دې نامو هم چا جوړ کړی دوستانو. احمدي کریم 0 دا ده دوستانو. دا یې قبول کړو ځکه چې په همدې نامو بل چا نه ده جوړ کړی. او اوس هم موږ تاسې ته وایي چې create a strong password، یعنې د ایمیل ادرس لپاره یو مغلق پاسورد انتخاب کړئ. زه راځم دلته یو دغه ورکوم، پاسورد ورکوم، ورته لیکم چې کریم @$1 تاسې باید یو پاسورد ورته انتخاب کړئ. پاسورد یې واخیست دوستانو. دلته هم تاسې څخه پوښتنه کوي چې غواړئ دا ستاسې پاسورد ذخیره کړي. موږ ورته وایو چې یس. دا دوستانو د کریم احمدي په نامو موږ تاسې یو ایمیل ادرس جوړ کړو چې ایمیل ادرس یې د ahmadiKarim0 @gmail.com. په دې نامو باندې یو ایمیل ادرس جوړ شو. اوس راځو دوستانو نیکسټ بټن باندې کلیک کوو. وروسته له هغو دلته ګوګل تاسې ته خپل هغه پرایویسي ټرمز یا کوم لارښوونې چې کړي دي دوستانو هغه به تاسې ووایاست او لاندې راځئ I agree باندې کلیک کوئ تر څو زموږ تاسې ایمیل ادرس په مکمل ډول باندې جوړ شي دوستانو. یوه شیبه منتظرې دوستانو، لږ ذره وخت نیسي تر څو زموږ تاسې ایمیل ادرس جوړ شي. دا دوستانو زموږ تاسې ایمیل ادرس جوړ شو. په بخښنې سره لاندې قسمت کې موږ تاسې ګورو کریم احمدي په نامو باندې یو ایمیل ادرس جوړ شوی ده. راځو همدې کریم احمدي باندې کلیک کوو تر څو په همدې ایمیل ادرس باندې موږ تاسې لاګین شو. دا دوستانو لاندې قسمت کې که تاسې وګورئ دلته یو لیکلي او کې دغه عکس په شکل باندې راغلی ده، یعنی کریم په نامه موږ تاسې ایمیل ادرس جوړ کړو، په هغه باندې لاګین شو دوستانو. په همدې کې باندې به کلیک وکړئ او دلته دوستانو تاسې ته یو صفحه خلاصیږي کریم احمدي لیکلي ځکه چې په هماغه ایمیل ادرس باندې موږ لاګین سوي وو. تر هغه لاندې کریټ ا چینل لیکلي دوستانو، په دې باندې به کلیک وکړئ تر څو یو یوټیوب چینل جوړ کړئ. دې باندې چې کلیک وکړو دوستانو تاسې یو بله صفحه خلاصیږي. دلته تاسو څخه بعضې شیان غواړي هغه به ورکوئ او وروسته له هغو کولی شئ یوټیوب چینل جوړ کړئ. اول قسمت کې عکس ده یا لوګو د یوټیوب چینل. زه راځم دلته یو عکس انتخابوم دوستانو. تاسې بیا خپل یوټیوب چینل ته هره لوګو جوړه کړې وه کولی شئ همغه انتخاب کړئ او مخکې ولاړ شئ دوستانو. زه راځم دوستانو یو عکس دلته انتخابوم. د مثال په ډول باندې زه دوستانو دلته دغه عکس انتخابوم. عکس هم کله انتخاب کړو دوستانو. دلته که عکس کراپ کوئ که ډېر غټ وي او کوچنی کوئ هم کولی شئ، خو عکس باید سنټر کې راشي. کله چې هم د عکس موقعیت یا لوکیشن انتخاب کړو دلته به راشئ تاسې سیو از پروفایل پکچر باندې به کلیک وکړئ تر څو ستاسو عکس اپلوډ شي دوستانو. عکس مو اپلوډ شو دوستانو. لاندې بل آپشن ده نیم
یعنې چینل نوم چې ورکوئ. اوس خو کریم احمدي اخیستی ځکه چې موږ تاسې ایمیل ادرس د کریم احمدي په نامه و، هغه یې په اتومات ډول باندې اخیستی. خو زه راځمه دا نوم تغیرومه، دلته نوم ورکومه مثلا ایجوکیشنل، زه نوم ورکوم. تاسې که هر نوم ورکوئ یوټیوب چینل ته هم ورکولی شئ. زه ایجوکیشنل ورکوم، سیف باندې کلیک کوم دوستانو دلته، او لاندې هم هانډل ده دوستانو. دا د دې په خاطر ده چې یعنې په کومو نوم باندې چې کله تاسې ملګري یا نور خلک ستاسو د یوټیوب چینل سرچ کوي، په کوم نوم باندې باید سرچ کړي چې تاسې پیدا کړي، نو هغه نوم کوم نوم تاسې ورکوئ. نو زه راځم دلته ورته وایم چې ایجوکیشنل 2. اوس ګورئ دوستانو ځکه چې دا نوم نه قبلوي، دلته موږ تاسې فاصله ورکوو او 2 ورکوو دوستانو. دا نوم هم نه قبلوي، 0 به ورکو دوستانو. دا قبول یې کړو دوستانو او موږ تاسې ته یو شین ټک مخې ته راغی دوستانو. داسې قبول کړو، دلته به تاسې سیف بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو. اوس دوستانو دا مرحلې خلاص شوې، فقط تاسې لاندې یو بټن وینئ د کریټ چینل په نامه باندې، په دې باندې به کلیک وکړئ تر څو ستاسو چینل جوړ شي دوستانو. چینل کریټډ، زموږ تاسې چینل جوړ شو دوستانو. راځو دا لاندې قسمت ته ښي طرف ته دا یو چې لیکلي په دې باندې کلیک کوو. دلته پاس قسمت کې ویو چینل لیکلی دی، په دې باندې کلیک کوو دوستانو. زموږ تاسې یوټیوب چینل خلاص شو. فی الحال خو زموږ تاسې یوټیوب چینل نوی ده، ویډیو هم چې نه دی اپلوډ کړی ورته. که تاسې غواړئ چې خپل چینل ته ویډیو اپلوډ کړئ، راځئ دا کریټ بټن باندې کلیک کوئ لاندې. دې باندې سم کلیک وکړو، دلته تاسې ته 4 اپشنه درکوي. اول اپشن یې دی وایي کریټ ا شارټ، یو شارټ ویډیو که تاسې جوړول غواړئ یا اپلوډول غواړئ له دې قسمت یې کولی شئ. دوم د اپلوډ ا ویډیو، له خپلې ګالري څخه که کومه ویډیو تاسې اپلوډ کوئ له دې قسمت یې کولی شئ. څلورم د ګو لایف، که غواړئ چې لایف راسئ له دریم اپشن څخه استفاده کولی شئ. او څلورم یې د کریټ ا پوسټ، که غواړئ خپل چینل کې کوم پوسټ شیر کړئ له څلورم اپشن څخه استفاده کولی شئ. زه راځم دوستانو تاسې ته فقط دا ښیم چې څنګه کولی شئ ویډیو اپلوډ کړئ. نو دا دوم اپشن باندې کلیک کومه، دلته موږ تاسې له خپلې ګالري څخه یو ویډیو انتخابوو. مثلا دا ویډیو مې انتخاب سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانه نیکس باندې سم کلیک وکړو دوستانو. دلته تاسې ته یو صفحه خلاصیږي. اول قسمت کې د کریټ ا ټایټل، تاسې کولی شئ یو ټایټل خپلې ویډیو ته ورکړئ. مثلا زه لیکمه چې وینډوز 10 ټوټوریالز. له هغه نه لاندې اډ ډسکرپشن ده، د ویډیو په اړه که څه لیکل غواړئ وکړئ، هغه دې قسمت کې کولی شئ اضافه کړئ. له هغه نه لاندې اپشن چې ده ویزیبیلیټي ده، دې باندې چې کلیک وکړئ دوستانو 3 اپشنه تاسې ته خلاصیږي، پابلیک ده، انلیسټډ ده، پرایویټ ده. پابلیک که انتخاب کړئ ټول خلک یې کتلی شي، انلیسټډ یې ته هېڅوک یې نشي کتلی، او پرایویټ هم دا چې فقط هغه خلک چې تاسې انتخاب کړئ هغه یې کتلی شي، بل څوک یې نشي کتلی. خو کله چې تاسې ویډیو اپلوډوئ، ویډیو چې مې انتخاب کړه، تاسې باید انلیسټډ انتخاب کړئ. ویډیو چې مې کله اپلوډ شوه، بیا خپل یوټیوب چینل ته ولاړ شئ، هغه ویډیو ایډیټ کړئ او بیرته یې پابلیک کړئ ویزیبیلیټي، تر څو ټول خلک ستاسې ویډیو ولیدلی شي دوستانو. نور اپشنونه دوستانو لکه لوکیشن، که غواړئ چې ویډیو ته لوکیشن ورکړئ، هغه له دې قسمته انتخابولی شئ. اټو پلیلیست، کوم پلیلیست ته که اضافه کوئ، مشخص پلیلیست جوړوئ، هغه ته دا ویډیو اضافه کوئ، له دې قسمته کولی شئ. او نور اپشنونه هم دي دوستانو، لکه مثلا تاسې غواړئ هم د ویډیو باندې کمنټ آن کړئ یا آف کړئ، هغه هم کولی شئ. کله چې دا ټول خلاص کړو، خاناپرین کړو، نیکس باندې کلیک کوئ او د تاسې ویډیو اپلوډیږي دوستانو.
نو زه اوس ویډیو نه اپلوډوم، فقط تاسو ته مې طریقه وښووه. په همدې طریقه کولی شئ تاسې خپل یوټیوب چینل ته ویډیو اضافه کړئ دوستان. نو دا وه دوستانو د یوټیوب چینل جوړولو طریقه، د موبایل طریقه. خدای دې وکړي چې تاسې به زده کړي وي. تر بله درسه مو په الله پاک سپارم. ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه.